بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو د مخه د پښتو سباوونو پښتو اکاډمۍ د کوټې لاړ د هېواد ادبي یون د دې کامیابه سیمینار مبارکي ورته وایم او خاص کار عبدالقادر مجرم صاحب، جمال ناصر، جمال صاحب، عبید الله دیدار صاحب، امیر لیکوال صاحب او زین الله رجوال صاحب او نصیب اسندریار صاحب ته چې ډېر همت کړی دی او دغه پښتو دپاره یې خدمت کړی دی، مبارکي ورته وایم د ټولنې له اړخه. او دلته مسرور صاحب زه معذرت غواړم، مسرور صاحب چې دی د کوټې مېلمه دی او زموږ په وینا سره راغلی دی، نو زه معذرت غواړم د خاطر مانده سولو. پکار دا دی چې موږ د مېلمنو رشد درناوی چې دغه وکړو. دلته د هره ځای ملګري راغلي دي او دې لپاره راغلي چې هغه وخت ضایع کړی دی، همت یې کړی دی. موږ آفرین ورته وایو چې دا زموږ دا ښایسته سیمینار یې درن کړی دی، نو پکار چې موږ په درنه سترګه ورته وګورو. زه یو ځل بیا معذرت غواړم مسرور صاحب څخه، زموږ د ادبي ټولنې ملګری دی، زړه چې دی هغه وي چینی سوی او خاطر یې ماندې سوي، خو زه بښنه ځو غواړم. یو غزل ده د صدر صاحب اجازه وایي: زړه به مې اور واخلې په سترګو رانجه پورې نه کړې، زړه به مې اور واخلې په سترګو رانجه پورې نه کړې، لمبه لمبه به سم له مخه ورنورې نه کړې. زه ستا په عشق کې، زه ستا د عشق په جلخانه کې د مدو بندي یم، زه ستا د عشق په جلخانه کې د مدو بندي یم. پام کوه سترګې رانې ګرانې به بل لورې نه کړې. او ستا په کوڅه کې زه ملنګ ستا د دیدن ولاړ یم، ستا په کوڅه کې زه ملنګ ستا د دیدن ولاړ یم. ستا د قسم وي چې بانې به راته نورې نه کړې. او راکړه جامونه چې د یار غم کې نشه نشه سم، راکړه جامونه چې د یار غم کې نشه نشه سم. د میخانې دروازې ګوره ساقي پورې نه کړې. او مکتب عرض قدم قدم باندې مې ساه وځي چې ولاړه نسې. جمال ناصر صاحب مطالعې وي چې زما استاد هم تېر شوی دی. قدم قدم باندې مې ساه وځي چې ولاړه نسې، زما د مرستیا د ارمانو بیانې د سکورې نه کړې. لمبه لمبه به سم له مخه وربلدورې نه کړې. زړه به مې اور واخلې د سترګو په سترګو رانجه پورې نه کړې. د توجه مې نړۍ مننه کوم، خوشحاله اوسئ.